غواړي چې دعا مو قبول شي په دې شپو کې وقاري صاحب په قریبانو کې څوک په تکلیف کې د په دوستانو کې څوک په تکلیف کې د په ملګرو کې څوک په تکلیف کې د په کورنۍ کې څوک په تکلیف کې د اول سره هغه ته دعا کوه ته بیا ګورې د دعا د رب څنګه قبلې بشک کوئی نه سولسته پوسو بشک د موږ دعاګانې سینه قبليږي مخ خپل قریب په دعا کې نه یاد کړي موږ خپل ملګری یو دوست په تکلیف کې داغه مو په دعا کې نه یاد کړي اخلاص مور خپل ځان غم در سره اوس موږ دعا کوو یا رب دار کړی یا رب دار کړی یا رب دار کړی ولا بل مسلمان دغه غم ولې نه سره دغه فکر ولې نه سره تبا دعا غته وکړي لیکن دغه اخلاص په نتیجه کې برب دي تا دعا قبول کړي دي تا په شان کې به الله قبول کړي ګوري اي والله بالله ثم تلا ربها نبړي په الله قسم ربها نبړي بشک رب می دي قسم رب جل وعلا فقط انسان بهانه درته غواړي لا اله الا څنګه بهانه درته غواړي په بخاري شریف کې یو روایت ده یو خزوه د زناکار و خو یو ورځ یو روایت د سړي په اړه راغلی او د خیر په اړه راغلی دا د سړي روایت دا سړي ټول عمر بد کارونه کول بد اخلاقیان کول او غیره و غیره نو کله وخت چې یو سات راغله ډیر ته گیسوي د دې سات ترڅنګ یو سپیو د غسپی لتندنا په خاور باندې زبه مخاله بالکل خالص نو کله چې د وبو چې خله د سړي نو په خپل بوټي راواخیسل د څنګه یو بور او بور وېستل د غسپی ته وبو ورکړلې په دغه عمل باندې رسول الله وايي الله جل وعلا د مغفرت نصیب کړل او الله جل وعلا په ټولو ګناهونو عفو بخشش ورته وکړل بشک الله جل وعلا بهانه درته غواړي په دې شپو کې فقط بهانه ولټوي رب جل وعلا ته مغفرت درته وکړي رحمت در باندې وکړي ځکه الله جل وعلا سي د بخیل ذات نه ده الله جل وعلا ورکون کې ذات د حکیم د خبير د بصیر دا اوس ګوري دی الله جل وعلا سل نمونه دی او کم سل نمونه موږ نه پیژنو نمونه ډیر دی خدای نه نمونه رسول الله ته خو دي دا نمونه سي موږ یې رزق او دما خدای جل وعلا دې ماته هدایت را نصیب کړي څو ځلې ویل زبر دی الله نمونه په ترجمه تاسو ته درزده کوم اوس مثلا حکیم دې معنی څه شي خبير قدير بصير دا نور نمونه سي رب العالمین جل موږ دا رب جل وعلا نه د پیژندلې عفو غفور رحيم الله اكبر اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم اجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين التائبين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ودستانو خبري نورم ديري دي دغل لشبه أو بل دروغ بريق دي وعد خلافي بريق دي دوكا بازي بريق دي دي دين دفاع بدروغ باندي مكوي بدوكا باندي مكوي أول لطولو نمخي دي مو داكتر سيبتواهم ډاکټر صاحب په دغه شپو کې توبه وباسي ښه دروغ ما وایي دوکه ما کوي لبل چې دا ټول ملګرو اول دا ځان ته وایي ځان څه شي وایي دوکه ما کوي په دې شپو کې کوم ګناهونو چې لدينا مخکې اختوي په دغه شپو کې رب جل وعلا ته پدید ايوه ودي الله ته په ګوت کړ ته ځان خه معلومیږي ما ته ځان خه معلومیږي یا رب دغه عمل را نسوي ده ناروا ده یا رب لنا نه باندې نکو هر بد عمل بد خبره او غیره و غیره دا هر ودي را مخکې کړه الله در باندې عالم ده ورته زبدان نه بد نه کوم دا بل نه بد نه کوم دا بل نه بد نه کوم الله غیرتمن بندگان خوخي خو دزماران نه خوخي څه شي غیرتمن بندگان خوخي دزماران نه خوخي دزماران الله نه خوخي دزن انسانان الله جل وعلا نه خوخي او دی الله ډیر بد جنی راځي چې په خلوی و په زړه بالا څونه درته ورغږیږه ما دا شپې دا شپې نو چې رب جل وعلا دی وی شپې توایس خیر من 1000 شهر بشک زرو میاستو بهتره ده برابر نه ده بهتره ده ته فکر وکړه الله سي یو څه ته بهتره وایي ها د موږ تاسو دغه ټوپسکی صدر زمان نه دي دا ټوپسکی دا بلای کدا درته وایي چې دا پلانې شي ډیر بهتر ده څومره به تاسو وایي چې ولا وزیر ویل دي چې دا بهتر شي درکوم نه وقادسه همداسه اما چې رب دي صدر زمان رب جل وعلا درته وایي چې لدينا بهتر زته اجر درکوم بیا دا به د انسان عقل کار نه کوي چې رب یو څه شي ته بهتر وایي د انسان عقل بیا کار نه کوي د انسان دماغ بیا کار نه کوي په رزق غواړي صحت غواړي ښه اولاد غواړي همدغه یو وخت دا یو وخت بشک عباد الرحمن صفت څه شي ده تاسو سورة هي بیا مې زړه درنه خفسي هغه د قران کریم درسونه مو فارا سره ونه کړل چې درته شروع کړی مو خو بیا به شروع سي سورة الفرقان کې وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن الله عباد الرحمن اوس ګوري موږ تاسو کانو ټول وایو چې موږ دی الله بندگان یو کنه بالکل
مهمه ده خو ډیره مهمه ده چې رب درته ویل ای دی ما بنده. الله اکبر. الله اکبر. ګوري مو ډیر ګوري هندوانو موای وای او پروالا يهودو موای نصارا موای مجوس موای مشرکین موای وغیرہ وغیرہ چې موږ لرب سره مين لرو رب منو محبت ور سره کو دی الله بندگان ټول وای دا ډیره مهمه نه ده. مهمه ده ان الله يحب المتقين. الله درته وای ای متقی ز محبت رب درته وای. الله کله چې رب درته وي محبت در سره کوم داسې خو ما درته وي چې مسلمان منافق کافر مرتد مجوسی يهودي نصراني مشرک ټول وای موږ الله سره محبت کوی کنه وای. بالکل هم داسې ده خالص. دا مهمه نه ده. مهمه ده چې رب درته ویل سي يحب المتقين يحب المحسنين يحب الصابرين. ها د څه پسې ځای يحب المقسطين. دا ډلې الله قران کې خودلې د سې لدی ډلې سره زر محبت کوم لدی سره کوم لدی سره لدی سره. وس الله جل وعلا عباد الرحمن دي رحمن رب بندگان لا اله الا الله. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. دي صفات سشيدي عباد الرحمن دي رحمن رب بندگان دي صفات سشيدي دي صفات بیا په دې آیاتونو کې الله جل وعلا خود لیدي. ان په اخر کې څه شي راځي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اے دی رب بندگانو الله درته وایي چې کله دی توبه وکړله او عمل صالح دی وکړل چې څومره ګناهونه دی کړي دی رب وایي هغه څه کوي چې درته معاف میکړل بلکې هغه ګناهونه مم نیک اعمال درته حساب کړل. الله اکبر. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله وایي بخنه خو څه کوي بلکې هغه ګناهونه چې د کړي واغه من په نیکانو کې درته حساب کړل. بشک. الله اکبر. موږ څه کوو؟ موږ عباد الرحمن پر ځای بس په دغه یو سجده باندې په د بعضې شیانو باندې مو ځانونه ځان مو دا شی جوړ کړی دی. ما مخکې درته ویل چې څومره عبادت دی رب کوي دا فکر به په زړه کې نه کوي چې رب دی ما عبادت ته محتاجه ده. دا فکر به کوي چې رب العالمین جل وعلا غني دي مال عبادتنا. لکه ما مخکې څو شپږ د امام ابو حنیفه رحمه الله سره داسې د سلف الصالحینو عثمان بن عفان د صحابه سیرت کې تاسو وګورئ ټول شپه به رب ته عبادت وکړل. اخر کې به د سپینه ګیره داسې الله ته واسطه کړل داسې ای رب که په دغه سپینه ګیره خاطر په ما باندې رحم ونه کړي او د ما مغفرت را نصیب نه کړي الله زه به هلاک سم. ټول شپه به په عبادت هم تیر کړیو. موږ هر څه لرب نه غواړو ټول هر څه لرب نه غواړو خو 5 دقیقې به اغرب ته کینو څور کوله. 5 دقیقې به څه کینو کوله اغرب ته څور کوله. في امان الله. السلام عليكم. جزاك الله بارك الله في عمرك وعلمك.